زما کار لیټ وي خو ټیټ وي، میری جسم میری مرضی. که زه د عورت مارچ نه مخکې ویډیو کوم او که وروسته کوم زما مرضی. د ټولو نه اول خو یوې خبرې سپیناوی کوم چې د چا څومره علم وي، پوهه وي او تربیت وي، هغې مطابق هر سړی هغې څیز ته په خپل نظر ګوري او د هغې ترجماني په خپل د علم په وسایلو باندې هغه کوي. د ټولو نه اول خو د ښځو نړیواله ورځ د مور ته، خور ته، لور ته او زما راتلونکي کورودانې ته دې مبارک وي. پرون د ښځو نړیواله ورځ وه، هر چا په خپله طریقه باندې ومانځله. د بلوچیانو پښتنو خویندې راوتې وي، هغو چې کومه پلی کارډ یې راغوستې وي چې یاره زمونږ وروڼه چې تاسو نیولي دي هغه راپرېږدئ، موږ ما غوا کوئ، موږ مه وژنئ. دا د بلوچیانو د پښتنو پلی کارډ وي. بیا د اسلام آباد هغه لږ سرخو پوډر پکې لږ زیات و، د هغو مسلې نورې وي. د استرالیا چې کله نړیواله ورځ مانځله پرون، نو T20 ورلډ کپ و د ښځو، 80,000 خلک راغلی و، هغه میچ یې کتو. دا هغو په خپله طریقه باندې د هر سړي چې څنګه مسلې دي د هغې حل ګوري او په خپله طریقه باندې د هغې دپاره احتجاجونه کوي، غونډې کوي او ایونټ کوي. د دې تاریخ 112 کاله زوړ دی، لکه دا نننۍ خبره نه ده. عورت مارچ موږ پیژنو خو دا د دې تاریخ زوړ دی. بل خبره دا ده چې دا اوس اسلام آباد ته راغلو، نو کله چې زمونږ کلیو ته دا رارسي او زمونږ د پښتنو خویندې هغه لیډ کوي، نو زه فکر کوم چې 50 کاله به نور لګي. زه ولې وایم چې یاره میری جسم میری مرضی او د دې ضرورت ولې دی؟ اول خو میری جسم میری مرضی دې باندې خبرې کوو. زه د دې سره ایګری یم په خپل انداز کې زه د دې ایکسپلینیشن کوم که زه یوه ښځه وی، یو جینۍ وی. نو د ټولو نه مخکې که تا نسوار کولی، نسوار کې دا چې وزاري دا چلو کې ګوته مې درېشه لمده شوه، صحیح ده. هغې داسې وولي، بیا په دغه پورې راکاږي، څوک یې په جامو پورې راکاږي، داسې خو څوک په ډېر کم کوي، په بالغ پورې راکاږي، په صوفه پورې راکاږي. یاره والله بالله که ما ځان ته پرېښودی میری جسم میری مرضی. بیا د نسوارو هم دوه ټایپ دي، یو شنه نسوار دی، یو تور نسوار دی. نو موږ مردان پېښور سواد موږ خو تور نسوار کوو، شنه پکې هم خلک کوي. بیا کوټه جوب ان لایټر موډ مایند کوي به مو. بیا د کوټې خلک چې دی شنه نسوار کوي، صحیح ده. شنه نسوار چې تاسو کې دی، تاسو وګورئ دا غاښونه دا لاندې زیږنه نه دي، دا تک شنه شوي چې نسوار پکې پراته دي، هغې نه به بین څخیږي. نو والله چې د نسوارو دی دا حلو، سیګرټ او چرسو دا خو پرېږده، تشدد او وهل او ټکول او زوی دې ولې رانه وړو او کار دې ولې ونه کو، لور دې ولې راوړو. په خدای یقین مه کوه میری جسم میری مرضی ما ته ځان پرېښودی دی. نو زه د دې ایکسپلینیشن داسې کوم. بیا د جینۍ نه د خوښې تپوس کول، یو جینۍ به هم داسې ونه کړي چې د ځان لپاره بده خوښه کړي چې بس زه دې په اور کې وسوځم او دغه نه. هره جینۍ به ښه سوچ کوي. موږ له پکار ده چې هغه موږ اول هغې له علم ورکو، پوهه ورکو. داسې نه وي چې جینۍ پیدا شي په اوله ورځ یا په 5م کال یې موږ ودو، نه، په 5م کال یې موږ سکول ته داخله وو. نو دا یو بالکل د بنیاد نه ولد تر د چته پورې یو غټ بلډینګ دی او په دې کې ټایم په ټایم کې زمونږ ذمهواریانې دي. بیا به راشو د دې ضرورت ولې دی. څوک په هره ورځ کار لځي، یاره زه کار لځم، خلک راته ولاړ دی او ګاډی نشم چلولی. داسې ښځې دي چې هغو ګاډي مخې ته سیټ ته کې نه دي ناسته، کور نه نه دي راوتي. زه ولې وایم چې دا تحریکونه دې لاړ شي او دغه کلو ته دې ورسي. نو را به شو د کلو خبرې به شروع کړو. تېر کال ما کال خو اعلان نه کېږي، خو ما یو ویډیو کړې وه چې یو هلک لږي خپله ښځه وژني، یورپ ته تښتي، او چې کوم د غم خبرې دي د خدای قدرت ته وګوره چې د غم د تبلیغ دا خبرې دي، په هغې کې تاسو د ټولو اول یې دومره شیر کوي، د ټول نه زیاته ویډیو هغه کتلی شوي ده. ما هم وجړل، ټولو وجړل چې یاره ولې د دې جینۍ سره دومره ظلم وشو. صحیح ده. په تعلیم باندې یاره پرېږده، کور یې کېنوه که نه،
جنې سشله جنې ووژله لاړو یورپ ته ورسېدو پولیس وی په انټرپول راولو درز غرب یو هفته کې خبره ختمه شوه نه موږ خبر شو غلک واپس راغله یا دی راوستی د انصاف ورته میلاو شو نه. بله یو داسې واقعه ده چې هغې باندې څوک خبرې نه کوي او په میډیا کې داسې شته نه، خو زما د نظر وړاندې یو داسې سکولونه دي د هغې یو شاخ دی د هغې یو سټوډنټ ورور وویشته په غلطۍ نه ده ویشتي دا زه کلیم کوم صحیح ده. زما نظر داسې وي رسا په دې ړۍ وویشتله او بس د هغې سکول سره ریلیټ استادان او کم خلک چې دغه سکولونه چلی یا قوم پرسته ملګري یا هغه پارټي ټول راغلل بس الله دې وبخي او دا زموږ د سکول او په هغې سکول په اجامو کې د هغې تصویر په دې سوشل میډیا شیر کېدم. بیا د دې سکول استاز یا مشر چې کوم دی هغه راغی وی دا زموږ سټوډنټه وه خو یو نیم کال مخکې د سکول پرېښودی او د خپل کوره مسلو د وجې. نو دا خبره اوس په شیشو پنج کې ده چې دی یو کال مخکې سکول پرېښودی دی بیا یو دومره لویه جینۍ ده اتم نهم یا د لسم سټوډنټه صحیح ده 15-16 کاله عمر کې رورې تماچس پاکۍ ده ورته مخامخ ناسته ده خو چې ماشوم نه دی یاره چې یاره دا نه پېژني چې دا تماچه ده او ډس کېږي نه لاس لګي نه خپه لګي نه خېټه لګي نه ساړه لګي. نو که داسې تنظیمونه وی د ښځې دومره ایکټیو وی دا خبره به دومره پټه نه وه پاتې شي. نو دا عزیزو دا عورت مارچ ایکسپلینیشن مې داسې کوم نور مې د چا سره ذاتي تعلق نشته نه څوک پېژنم الله دې دغه خور وبخي او خدای دې وکړي چې دغه شان څیزونه اول ونه شي او چې وشي بیا پټ پاتې نه شي مخې ته راشي ولې د خور ژوند دومره په اسانه ولې دغه کېږي. بیا به مخکې اوس دا څیز لږ کم شوی دی ټپو طرف ته به لاړ شو خفه مې کړی که څه یو ټپه ده دا هم دغه ټپه ده د دې تاریخ داسې لیکلی کېږي وایي زما ابۍ دادا ته وایه زما ابۍ دادا ته وایه خوشحاله نه یم د ناکامه ناسته یم. د دې ټپې تاریخ داسې لیکي چې دا جینۍ په سوره کې واده شوي وه او 2 کاله بعد دا د خپل مور سره په یو واده کې یو بل ځای کې واده کېږي په لرې رشته دارو کې او د یو بل لیدلي دي د یو بل سره میلاو شوي نه دا لورې ښکل کړي نه ده دا انتهایی زه په خپله ایموشنل کې 2 کاله بعد دا یعنی او پخوا دا ودونه داسې نه وو اوس خو وروره دا سرخیانې پوډرې او پړقه پړوقي خو سهار په 10 بجې واده شروع شي په 3 بجې ختم شي مخکې خو ورو 15 ورځې مخکې د واده درز غوبل به د خلک په راتلو بس جوړې به که نوې وي او که نه وي خو زړونه به خوشحاله دا ټپې به یې کولې نو دا ټپه هغې په هغې واده کې په هغه ځای کې شوي ده او دا ټپه د هغې تاریخ سره را روانه شوي ده صحیح ده. نو خبره دا ده چې زمونږ مسلې مونږ ته نه رارسي مونږ پې پوهه نه یو که داسې تنظیمونه رغ شي داسې لکه واک تحریک دی زه دا پیج چې دی د حکومه هم دا تاسو وګورئ په دې کې د کوم داسې غیر شرعي بې پښتو خبره کړې ده دغه شان خلکو ته ثنا اجاز په کوټه کې په جوب کې په کوم ځای کې چې هم دا تحریک دی زه دې ته وایم چې یاره تاسو کلیو ته ورسئ زر ته زره ورسئ او کومو مسلو ته چې موږ نشو رسېدی تاسو ورته ورسئ هغه حل کوي حل کېږي هم. بل خبره دا ده چې موږ د دنیا نه 100 کاله وروسته یو خو د دې دنیا سره یو شان کېدل به موږ ته یو 100 کاله نور پکار وي لکه داسې کارونه کول انجینیرینګ ډاکټري خال نیم خوشته انکار نشته خو په هر فیلډ ته تلل یا د ښځې یا بیا د پښتنوي ښځې دا ډېر ګران کار دی دا اوس زموږ یقین هم نه علي خو زه ته ووایم مخکې خو تعلیم نه و که نه دې ښځې به د خاوند سره څومره لاس ورکوو دا پټو ته به وله ډوډۍ وړې په کور کې به یې دا رشې اړولې راړولې وږي به یې ټکول شتۍ به یې ترې وکاږلې ریجل به دا غولی به یې په بله اړولې او ټماټر به یې کړي بینډۍ به یې کولې پالک به یې کول کدو به و د خاوند یو روپۍ یو پیسه به یې بچ کوله. اوس چې ستاسو په ښځه اعتماد نه دی پاتې شوی نو حالات تاسو ته ورانېږي تاسو که د ښځې سره کښېنئ هغې له دومره یقین ورکوئ اعتماد ورکوئ چې یاره زما غریبي ده زما باندې کومه قرضه ده په ما نه ده دا په تا هم ده قسم دی سبا له به یې دا کور په بله اړولی دا ټماټر دی او دا بادرنګ دی او دا تورۍ ده دا پکې ورخاړی دی که نه نو تاسو هم یو ورشئ کښېنئ په هغو اعتماد وکئ یقین وکئ. او د دې یو بله ټپه رایاده شوه
مخکې به د ښځې تلې د خاوند ما چې څنګه وې کارونه به ورسره کول یوه ټپه ده وایي په لختي ټوپ کا بیا را ټوپ کا په لختي ټوپ کا بیا را ټوپ کا چې د اوربل روپۍ دې ګډې وړي شي نه. د دې تاریخ دا دی چې یوې زنانه کور واله سړي له ډوډۍ وړې وه پټوله نو دا لختي د پټو په منځ کې تللي وي اوبه پکې نه خلک داسې ټوپ وهي نو د پښتنو چې کومې جامې دي اوس هم شته مخکې به ډېرې زیاتې وي په هغې به دا روپۍ لګېدلې وې دلته صحیح ده. نو دا ټپه هغه هلته ویلو نو ښځه سیال کول یو شان برابرۍ ته راوستل کار روزګار او ستاسو مرسته کول دا خو موږ ته ډېره بې غیرتي ښکاري خو یو وخت به راځي چې موږ به ورته سر ږدو حالات عمران خان صاحب داسې پیدا کړي دي نو زه وایم چې داسې تحریکونه دې ډېر زیات شي. بل ما د دې تحریک پوسټر په دې ویډیو کې زه ورکوم تاسو هم وکتلې خو لاړ شئ د پیج ته واک د پښتنو میرمنو کوم تحریک چې دی په دې کې کم یوه خبره غیر شرعي ده غیر پښتو ده راشي او هغه به وکړو نور چې څه کوئ لاس یو آزاد او تر بلې ویډیو پیمبا